د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو زما سلامونه او احترامات ومنئ. درنو لیدونکو په دې وروستیو کې تاسو ته معلومات دی چې د پاکستان پوځي رژیم د کونړ اکثره په ډیورنډ فرضي کرښه پرتې ولسوالۍ خپلو توپچي بریدونو له لاندې نیولي دي. په دغه بریدونو کې ناړۍ هم هغه ولسوالي ده چې تاسو زما تر شا ګوره چې دغه کلي منطقې د پاکستاني توپونو ښکار شوي دي او په دغه ولسوالۍ کې زموږ ډیری ملکي خلکو ته د سر او مال درانه تلفات اوښتي دي. موږ همدا شیبه په ناړۍ ولسوالۍ کې قرار لرو. دلته راغلي چې د ځایي مسؤلینو او عامو خلکو سره چې په دغه کورونو کې لا هم میشت دي د هغوی سره د پاکستان د پوځي رژیم د ظلم او وحشت په تړاو خبرې اترې وکړو. دغه خپرونه له موږ سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو دا مهال موږ د ناړۍ ولسوالۍ مرکزي بازار ته راورسېدو. هغه بازار چې دلته به پخوا زرګونه انسانان لیدل کېدل، ټولې هټۍ خلاصې وي، خو په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځي رژیم وحشت او ظلم د دغه ښار پخوانی رنګه هم کمرنګه کړې ده. دلته اوس هټۍ هغه مهال پرانیستل کېږي چې د پاکستان توپچي بریدونه نه وي. دلته یوازې دوکانونه د دې لپاره پرانیستل کېږي چې خلک هغه د ضرورت وړ توکي ترلاسه کړي. دلته هټیوالو را سره په خبرو کې دا هم وویل چې په دې ښارګوټې هم د پاکستان توپچي بریدونه لګېدلي دي، خلکو ته یې د سر او مال درانه تلفات اړولي دي. په دې ښار کې به د هټیوالو سره د پاکستاني رژیم د وروستیو وحشتونو په تړاو هم خبرې اترې ولرو. له موږ سره ملتیا وکړئ. نوم مې حیات الله دی او د پلار نوم مې امیر ګل دی. د شاه مسیر د کلي اوسېدونکی یم، اوس هم دلته یم، نه ښکته تللی یم نه بل طرف ته تللی یم. خو د پاکستان د ګولو نه به هېڅکله موږ ونه تښتو. راځي موږ دې ولي او موږ به یې ښخو، حساب به ورسه وکړو په خلاره. کلي او په بازار کې بازار یې نه نموشتلی دی، دغه ځای کې یو دوکان لګېدلی، ورشئ عکاسي وکئ. او د شپې هم ګولۍ راځي، د ورځې هم د دغه ظالمانو د لاسه راځي او دلته عوام ولي ته که نرې او ولې نو ته هغه ځای وله چې هغه سرکاري ځای چې ستاسو مقابله وکړي. ته عوام ولې ته بازار ولې ته کلي ولې ظالمه ته خو دونه فکر وکړه، ته زنانه ولې دې باندې خو داسې نه ده چې ګنې ته به پرې څوک ویرې. هر څونه مړي که دی وکړي نو موږ به وساکه هېڅ څه نه په چوړکو به ورسه حساب وکړو. خو یا پاکستانه ته به اخر به ته په کوم ځای کې به ته خلاص شي؟ ولې دا ولس وژنې، ولې دا ماشومان وژنې، ولې خبره داره دا جوماتونه ورانې، ولې دا بازارونه ورانې؟ یعنې دا نن هم چې کوم دی دغه ځای کې د نور محمد خان اجي دوکان یې وشتلی او ورشي په خپله معلومات وکړي. زموږ دا ډېر ښه نظام دی، الله راکلی دی او موږ د دې نظام شاته دغسې ولاړ پایوس ولاړ. هېڅ کله به په موږ کې دا سوریه پیدا نه شي او نه به یې رابکې پاکستان پیدا کړي او نه به یې رابکې ټرمپ پیدا کړي او نه به یې رابکې بل هېواد پیدا کړي. دا زموږ نظام دی او دا زموږ وطن دی، په دې به موږ مرو او په دې به موږ شهیدان کېږو. او هر څونه که په موږ تکلیفونه راشي اوس هم زموږ لکه ډېر خلک تلي د ډزو د دې بمبار د لاسه تلي، زما خپلې شیشې ماتې شوي، د ډیرو د کورونو ګولۍ پکې لګېدلي او یاره زخمي نه دی شوی. د الله رحم دی. خبره دا ده چې وروره موږ د دې حکومت او د دې خاورې بچیان یو، د خپلې خاورې پالنه ښه په مېړانه څه کوو. دا هم دلته د ناړۍ ولسوالۍ ښارګوټی دی. دلته ویل کېږي چې دا یو مارکیټ دی. په دې مارکیټ کې ځوانانو ته د ورزش دپاره هم زمینه مساعده شوې ده. د دې ترڅنګ په همدغه هټیو کې یا په همدغه سرای کې ځوانانو ته د زده کړې کورسونه هم برابر وو، هغوی پکې زده کړې کولې. په دغه هټۍ باندې مرمۍ لګېدل، دلته ګڼ مالي ځایونه اړولي دي. داسې به دننه هم ورشو چې دلته نور څه تخریبات کړي دي. طبعا ډیر زیان لري ځکه یو پوخ مارکیټ دی. پاکستان د وحشت هغه ښکاره نښې دي. یو ورور مې خوا کې ولاړ دی، وروره ستړی مو شي، نوم دې واخله او دغه کیسه راته وکړه. دغه مارکیټ کې د ځوانانو دپاره څه برابر و، دلته څه ترسره کېدل او څه وخت ولګېده په دې ځای باندې مرمۍ؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نورالله ایوبي یم، د ناړۍ ولسوالۍ مرکزي کلي یم. دا زما د تره زوی مارکیټ د حاجي نور محمد خان.
پاسه پکې دوکانونه هم دي او دلته سټریټ ورته وایي د ماشومان دپاره هغه دغه هم شته دی خو دا یعنې د زده کړو کورس هم پکې برابر دا کورس دغه هم پکې شته دا یو ورزشي کلب و دلته ښه نن سهار هغه هلکانو ځینې سامانونه وړي دي ټول تخریب شوي دي دا تاسو په خپله وینئ چې دغه پاکستاني کفري رژیم د خوا نه وړاندې مرمۍ راغلې ده او دغه ځګي کې لګېدلې ده او دغه ته ډېر زیات یو الله پاک غټ رحم کړی ده چې انسانان په دغه وخت کې نه وو دلته ماشومان لوبې کوي دا د ماشومانو یو کلب دی راځي بس ټول په مینه محبت باندې تاسو د پاکستان د پوځي رژیم دغه ظلم چې دغه ښکاروي نه دې ته په کومه سترګه ګورئ دغه موږ ډېر په کلکو ټکو باندې غندو دا ډېر یو وحشتانه عمل دی چې داسې یو زموږ لوبغاړی نه پرېږدي زموږ یو مکتب نه پرېږدي زموږ جوماتونه هم زموږ شهید ولې ملکي ځایونه په نښه کوي او د دې هدف څه دی د زموږ د ځواکونو سره د مقابلې توان یې له لاسه ورکړی الحمدلله زموږ دغه کومه فرضي کرښه چې ده په دې کې زموږ مجاهدین لیزریان او مثال توپچي ځواکونه دا ټول ورته ګوته په ماشه دي هغوی ښکاره مقاومت نشي کولی ځکه سر جګ کې په دې سر یې ولي زور د عوام او ملکي خلکو نه وباسي هغوی چې بس کله هلته محاصره شي نو وړاندې مرمۍ ګزار کړي چې زنانه او ماشومان او سپینګیري او جوماتونه لکه داسې تفریحي ځایونه او داسې ځایونه بس د منځ ولګېږي قدرمنو لیدونکو دا خو د پاکستاني پوځي رژیم د توپچي بریدونو یوه نښه وه چې دلته مرمۍ په مارکیټ لګېدلې ده او دا ویل کېږي چې د ځوانانو د ورزش خونه وه دلته د عامو خلکو په کورونو باندې په جوماتونو باندې په مکتبونو باندې حتی په روغتیايي مرکزونو هم د پاکستان د پوځي رژیم د توپچي انداختونه شوي دي او دغه ډول نور ګڼ زیانونه په دې سیمه کې د خلکو کورونو سر او مال ته اوښتی دی وربشو او د ځینو ملکي خلکو هغه کورونه چې د پاکستان د توپچي بریدونو ښکار شوي دي هغه به هم له نږدې وګورو درنو لیدونکو دا هم زموږ د یو عام ملکي وګړي کور دی او دلته د کور په منځ کې د پاکستان د پوځي رژیم مرمۍ لګېدلې ده شاوخوا یې مالي زیانونه اړولي دي خو دلته زموږ دغه د کور اوسیدونکي هېوادوال وایي چې خوشبختانه دوی په دغه شپه باندې چې دلته مرمۍ لګېږي دوی هلته د کور یو بله زیرزمیني ده هغه لاندې چت کې دوی خپل اولادونه او سیسرې راټولې کړي دي او خدای پاک له دغه برید نه ژوندي ساتلی دي خو کور تاسې په بشپړ ډول ګورئ چې له خرابۍ او ویجاړۍ سره مخ شوی دی دا پایه ده دا هم لګېدله د کور ښیښې چې دي دا هم ټولې چې دي ماتې شوي دي او دغه دیوالونو ټولو چرې خوللې پورته دوی وایي چې اور هم لګېدلی خو بیا پخپله دلته کلیوال را رسېدلي دي او دغه اور یې وژلی دی دغه د کور د بشپړ سوځېدو مخه یې نیول ده دغه شپه څه ډول یوه شپه وه چې دلته مرمۍ لګېږي د ماشومانو وضعیت څنګه و زموږ خویندې میندې چې په دغه کور کې وي د دوی څه حال و د دغه کور د څښتن خبرې به واورو چې دغه برید چې کېده د هغه مهال له کوم ډول اندېښنې او تشویش او د پاکستان رژیم د وحشت سره مخامخ و راځئ د هغوی څرګندونې به واورو زما نوم مولوي مفاد هم د دغه ناړۍ د کلي اوسېدونکی یم دلته مرمۍ شروع شوې د پاکستان د طرف نه ډېر لوی مسایل راتله دا توپ ډي سي وشتی کېده چې په دغه وخت کې د یوازې زما د کور نه بلکې دا خواوشا دلته زموږ دا کوم کورونه چې دي د دې ماشومان زنانه دا ټولې راغلي وي زموږ دلته لاندې یو زیرزمینې ده په هغه کې دا ټول ماشومان تقریبا د 15 ان تر 10 پورې زنانه او ماشومان په دغه وخت کې په دغه زیرزمینۍ کې ځای په ځای باندې شوي وو چې په دغه کې دې کور خواوشا ډېرې مرمۍ ولګېدې خو اخري بس مرمۍ دلته راله ولګېده نو په دې وخت کې بیا ماشومان او زنانو خامخا د هغوی احساس او د هغو هغه چغې او خامخا ماشومان یېرېږي دا ډېر وخت 4.5 کاله تیر شو د امارت اسلامي چې په دې علاقه کې ډز ډوز شاید د ماشومانو دا نوی چې کوم دی دوی لیدلی نه دی نو ښکاره خبره ده دلته ډېر یو بد حالت راغی یو غوغا په ماشومانو باندې او بس دغه کور لکه څنګه چې تاسو دا ویجاړی وینئ دغه 4 کوټې او دغه دالي ژونه او لاندې اشپزخانه ده بره طرف ته دلته 2 حجرې دي بر طرف ته دلته 2 کوټې د کور نور دي د دې ټولو یوه شیشم نشته ده تقریبا 10 کوټې دي د 10 کوټو یوه شیشم پاتې نه ده او ورسره بس دغه کاشاني بار جو ټولې تخریب شوي دي لکه څنګه چې تاسې ګورئ چرې دننه دیوالونو اخیستي دا لرګی جو کافي اندازه لرګی جو ډېر خراب شوی دی
خو الله فضل دا کړی دی الحمدلله چې ځاني تلفات یا ځاني څه خساره نشته دی. ماشومان زنانه ټول بچ شوي دي. دا خو نو نه اسلامي ټولنه کې دې ته څه جواز شته، نه په انساني ټولنه کې دې لپاره څه جواز شته دی. بس دا یو وحشت دی، یو بربریت دی. دا چې هغوی هلته په سرحدي سیمو کې زموږ د مجاهدینو سره لاس په لاس باندې مقابله نشي کولی. بس هغو ته پر همدغه یو دغه پاتې دی چې دلته لوی لوی مرمۍ ولي ازار او اذیت رسول دي افغانانو ته. خو دا نه انساني ټولنه کې دې ته څوک د جواز هغه کولی شي، نه اسلامي ټولنه کې دا د جواز دغه دا یو وحشت دی، یو زیاتیا دی، ظلم دی. قدرمنو لیدونکو، دا په ناړۍ ولسوالۍ کې زموږ د یو بل هېوادوال محمد طیب کور دی. تاسو وینئ چې دغه چت باندې د پاکستان د پوځي رژیم مرمۍ لګېدلې ده، د کوټې پوخ چت یې راسوریه کړی دی. او بیا دغه مرمۍ نو چې کله دلته لګېږي داسې لاندې دلته انفجار نه دی کړی، دلته بیا دغه تخریب چې کړی دی، نو دلته تاسو ګورئ چې دا مرمۍ د دې ځای نه چې لګېږي کله بس راځي د دې کوټې په دې دیوال باندې هلته وتې ده او بیا هلته چاودلې ده. فقط په ټوله کې د دې کوټې او د ورهاخوا کوټې ټوله ویجاړه ده، سامانونه پکې ټول دغه صندوقان دي، دغه بسترې دي، کټونه د هر څه ته چې ګوري چرې خوړلې دي. محمد طیب وایي چې دغه مرمۍ چې کله د ورځې په اوږدو کې لګېدله نو زما ماشومان او تورسرې په همدې قلا کې یا کاله کې په یوه بله خونه کې وي. نو دی چې کله قصه کوي واقعا خواشینونکې ده. کله چې دغه شانې وحشت رامنځته کېږي، طبعا کوچني ماشومان تورسرې هغوی ډېر په زحمت کې وي، هغوی له ډېرې ویرې سره او ترحې سره مخامخ کېږي. په نړۍ کې ځینې نورې سیمې هم شته دی چې دغه ډول په کورونو باندې پکې مرمۍ لګېدلې دي او زموږ هېوادوالو ته یې د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. درنو لیدونکو، دا د ناړۍ ولسوالۍ د بر کلي په نامه باندې سیمه ده. دلته هم موږ راغلو، ومو کتل چې دلته هم الله تعالی کور یعنې جومات دا هم د پاکستان د پوځي رژیم په توپچي بریدونو کې تخریب شوی دی. او دلته چې شاوخوا موږ ګورو ځینې د ملکي خلکو کورونه هم په نښه شوي دي چې خلکو ته پکې ځاني زیانونه اوښتي دي، همداراز هغوی مالي زیانونه لیدلي دي. په دغه سیمه کې به هم د مسجد په تړاو چې شهید شوی دی د پاکستان د پوځي رژیم په بریدونو کې، او هغه کورونه چې د پاکستان د پوځي رژیم په توپونو لګېدلي دي، د دغه څو تنو هېوادوالو څرګندونې به راسره هم واورئ. نوم مې شفیق الله دی، د ناړۍ د ولسوالۍ بر کلي اوسېدونکی یم. نو پاکستان ملېشو هم همدغه شان بریدونه کوي، د ټول ملکي وګړي په نښه کوي، جوماتونه په نښه کوي. تاسو ولیدل چې دغه الله جل جلاله کور دی، دا یې په نښه کړی دی، دا کو جومات یې ویشتی دی. نور دنیا هم داسې کورونه دي زموږ د بر کلي کې، ټول په ناړۍ ولسوالۍ کې ټول ملکي وګړي چې کوم دغه په نښه کېږي، دغه کورونه د پاکستان د ملېشو لخوا د منځه وړل کېږي دغه درنو توپونو په واسطه باندې. زموږ حکومت الحمدلله دی دغې نه چې کولی دا هم کولی شي چې هغه ملکي وګړي په نښه کړي، خو دا نه غواړي چې داسې یو ناوړه عمل ترسره کړي. هغه پوځي ځایونه چې کوم دی هغه په نښه کوي، او هغه چې کوم دی داسې ناوړه عملونه ترسره کوي، بس د جوماتونه او ټول ملکي وګړي. بس نوم خو مې عجب خان دی، د ناړۍ بر کلي اوسېدونکی یم. او مرمۍ شپې مونږ اودو دلته ولګېدله، او بیا چې کله مونږ رایښ شو بس یو دوړه و او غراب غروب و. نو د پاکستان ظلمونه دي، مونږ به څه وکړو؟ نظامیان سره چې مخامخ شي مونږ بیا وپېژنو دا خلک صحیح تکړه دي او ظلم دی روان دی. نو د دې سبب مونږ څه کوو؟ زمونږ کور 2 مرمۍ، یو دلته لګېده، یوه دننه تاسو ولیده دغه 2 مرمۍ لګېدلې. نو زیان بس سر ته خو خیر دی، او نور مالي تاوان هر څه چوکاټونه او بسترې هر څه خراب کړي دي. نظامیان سره جنګ نشي کولی، نو دا بزدله خلک دی، ملکیان ولي ملکیان په عذابوي. ظالمانه عمل دی دا، مونږ سره کوي، الله به د انتقام اخلي، او که زمونږ وس وشو مونږ یې هم داسې نه پرېږدو. نوم مې زهرالدین دی، د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا چې د پاکستاني رژیم له خوا دغه مرمۍ راغلې او زموږ په کورونو ولګېدې، موږ په هغه کوټه کې پراته وو، خو موږ هغلته خدای رحم وکړو چې موږ خدای بچ کړو، او مرمۍ دغلته ولګېده. انس زما یو ورور و، دغلته واده مو کړی و، دا یې کوټه وه، هغه تللی و، نو سخر کړو. نو خدای په دې خدای نه دی شکر غواړو چې خدای موږ بچ کړو او زموږ کور ولګېده پاکستاني رژیم له خوا.
او موږ دغه سرتیرو ته دغه ځواک د خواست دی چې پاکستاني دومره غیرتیان سرتیرو سره دې وجنګېږي و سرتیر که دومره نرانې سرتیرې سره دې وجنګېږي عوام کورونه ولي د ناړۍ ولسوالۍ د بېلابېلو کلو کوڅې دغه ډول کوڅې یو وخت د ماشومانو په اوازونو باندې ډېرې ښکلې وې. دلته به ماشومانو لوبې به یې کولې، خوښۍ به یې کولې، خو اوس د پاکستاني بریدونو د ورېدو له امله دا کوڅې شړې شوي دي یا خاموشه شوي دي، د ماشومانو شور او ځواک پکې نه تر غوږو کېږي. دا چې په دغه سیمه کې هغه پاتې قومي مشران د پاکستان د پوځي رژیم دغه وحشت ته په کومه سترګه ګوري او د هغوی نظرونه څه دي، راځئ چې د دې سیمې د څو قومي مشرانو خبرې هم په ګډه باندې واورو. زما نوم حاجي عبدالرحیم سلارزی دی، د ناړۍ ولسوالۍ د شامسیر د کلي اوسېدونکی یم. د هر څه نه مخکې تاسې د کونړ ولایت د ملي راډیو تلویزیون مسؤلینو ته ستړي مشي ورکړی یم او په ضمن کې راځو دې خبرې ته چې کوم تاسې د پاکستان د دې وحشت په باره کې پوښتنه وکړه، نو دغه ظلم د هیچا نه پټ پاتې نه دی او دغه خلکو چې د پاکستان دغه جیر پوځ دغه پنجابیانو زمونږ د ناړۍ ولسوالۍ باندې په مختلفو کلو باندې ړانده توغندي راووروله، نو ډېر خلک تقریبا زمونږ 18 نفره زمونږ شهیدان شو او 58 نفره زمونږ زخمیان شو او جماعتونه هم زمونږ وشته شولو شهیدان شو. په ضمن کې ډېر کورونه زمونږ عملاً تاسې به لیدلي مي، موږ به در ومخېو، دا هم د منځه لاړه او ډېر خلک زمونږ بېځای شو. ننګرهار ته کونړ ولایت ته خلک بېځای شوي دي. په ضمن کې دا موږ تاسې چې ولاړ یو په دې پل باندې ډېر ګزارونه وکړله، دغه مخامخ نه دغه کیبلونه چې دي دغه ختم شوي دي، دا د منځه وړي دي. نو دغه هم اوس هم په دې باندې بېګای هم په دې پله باندې ګزار وکړه چې عملاً تاسې دغه اینه دلته د مرمۍ لګېدلې دي. د دغه مطلب دا دی چې دا پل د منځه ویسي او په دې غاړې ته نه امنیتي ځواکونه راپورې وځي او نه دغه ولسونه بند پاتې شي، تګ وراتګ ونه کړي. نو د دې خو ښکاره خبره ده چې دی د افغان ځواکونو سره د جنګ توانه وس نه لري ملنګ صاحب او دغه غصه او قهر د عام ولس نه دغه کوي اخلي. د دې مطلب هم دا دی چې دا د اسلامي امارت او د ولس په منځ کې یو بې اتفاقي رامنځته شي، خو انشاءالله زمونږ د ناړۍ ولسونه، د کونړ ولسونه، د ټول افغانستان ولسونه دې ته حاضر دي چې د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا کلک ودرېږي او دغه په مقابل کې که هر کله زمونږ مشران په موږ باندې غږ وکړي نو انشاءالله موږ به چمتو یو چې دې په مقابل کې موږ اقدام وکړو. زه محمد طیب د مرکزي کلي د ناړۍ د مرکزي کلي اوسېدونکی یم او د پاکستان پوځي رژیم چې کوم یو دی دا حال تاسو خپله وینئ ده، دا کنډوالانې ډېر ظلم او زیاتی کوي. که هر وخت کې پاکستان حکومت او زموږ حکومت سره جنګونه کوي، په سرحداتو کې دې وکړي، په پوځي ځواکونو کې دې وکړي، ولې ملکي خلک ولي او ظلم او زیاتی کوي؟ دا ظلم او زیاتی دا زغملو نه دی، خو د پاکستان رژیم دا ظلم او زیاتی کوي. دا سوال الله دې ورسره وګوري. کورونه وشتلی شوي دي، مالونه مړه دي، خلک مړه دي، ډېر شهیدان شو، ډېر زخمیان دي. کوم عمل چې موږ سره پاکستان پوځي رژیم کوي دا عمل په اسلام کې نشته او نه د اصحابانو په وخت شو، نه د پیغمبر په وخت شو. دا اوس چې موږ څه کوم ظلم او زیاتی کوي، دا ظلم او زیاتی د ټول جهان وګوري چې دا کوم ظلم او زیاتی موږ کوي. پاکستان ته پیغام دا ده چې دا کوم د ملکي وګړي ملکي کورونه او کلي چې دا دې نه ولي د حکومت سره دې وجنګي او موږ د خپل د حکومت په شا تر اخري ځنکدنه او اخري مرګ پورې ولاړ یو. دا چې د پاکستاني پوځي رژیم په بریدونو کې زموږ څومره ملکي خلکو ته د سر او مال درنه تلفات اوښتي دي، په همدې تړاو به د دې ولسوالۍ د قدرمن ولسوال ښاغلي امین الله شهاب سره زموږ خبرې اترې په ګډه واورو. زموږ د اسلامي امارت دفاعي ځواکونو یا نظامي ځواکونو مورال الحمدلله تر اوسه پورې ښه برابر دی، مشکل پکې نشته. مورالونه کې ښه مطلب دا چې په خپل نقطو باندې قایم دي. هلته مطلب ورځ او شپه 40 غنټه د خپل د هېوادوالو د ولس او د هېواد ساتنه کوي. کوم تبلیغات چې په دغه څو ورځو کې په رسنیو باندې کوم روان دي چې د ناړۍ او برګمټال او کامدیش په دغه ولسوالیو کې یو څه پاکستاني ځواکونو رژیم پرمختګ کړی دی، مطلب دا چې را داخل شوي دي. دا خو به تاسو دغه نور رسنیو کې خبره وه، تاسو به مو اورېدلې انشاءالله ولازم چې دغه خبره بې بنیاده ده، هېڅ مشکل نشته دلته.
اما دغه د تلفاتو په اړه باندې تاسو ته معلومه خبره ده دغه زموږ ستاسو دغه ګاونډ کې چې کوم پاکستان رژیم پراته دي دوی چې ولس په نښه کوي د دوی یو لامل دا دی چې دلته د اسلامي امارت د ځواکونو سره مخامخ د جګړې نه ډېره کمزوري شوي دي جګړه نشي کولی نو په دغه یوازې کې په ولسونو باندې بمبارونه کوي توپونه راولي دغه د ولسونو په نښه کولو په نتیجه کې دلته تقریبا داسې وایه چې 18 کسان موږ ملکي شهیدان لرو ناړۍ ولسوالۍ کې او 53 کسان زخمیان لرو چې په دې زخمیانو کې او شهیدانو کې زنانه ماشومان هم پکې شامل دي نو د دوی دغه سبب دی چې هلته مخامخ جګړه د خپل جګړه مخکې نه شوړی د ځواکونو په مخ باندې او دلته ولس په نښه کې کورونه وولي جماعتونه وولي مکتبونه ویشتل او تاسو بالمشاهده لیدلې په د کلیو کې په علاقو کې وګرځېدل خپل راغلي دې علاقې ته نو جماعتونه ویشتل دي کورونه ویشتل دي په ډېر زیات تعداد سره تقریبا دا که نور د ناړۍ او د بریکوټ او د سونګلې یا د دوکالام شنګر که دا کورونه موږ راجمع کړو دوی چې کوم شته دا د 15,000 یا 6,000 کورونه اخوا دوی زیات شتل دي په دغه کې تقریبا داسې وایي چې 14 که څو جماعتونه د خلکو شتل دي دغه کې مکاتب شتل شوي دي لیسې وشتل شوي دي عام روغتیایي کلینیکونه وشتل شوي دي نو ډېر تلفات مالی او زیاني دغه د پاکستاني رژیم د خوا نه د ناړۍ ولسونو ته راوختی دی نو دا خو انساني یا بشري دغه ته چې ګورو نو دوی یا ولسي خلکو باندې بریدونه کړي دي په ځای د دې چې نظامي خلکو باندې بریدونه وکړي نظامي خلکو سره جګړه وکړي نو دا خو ښکاره اظهار من الشمس موضوع ده چې دا د ګندنې دی ولسونه دا خبره ګندي دوی دا کوم اقدام کړی دی دا ګندي دا یو ډېر یو ناوړه اقدام دی خلکو الحمدلله اسلامي امارت مجاهدین یا اسلامي امارت مشران د ولسونو نه شاته نه دي په هر وخت کې دوی د رسېدګۍ هم د مرستو په دغه باندې هم د پوښتنې په حساب باندې مشران د علاقې ته راغلي دي ولسوالۍ ته راغلي دي د ولسونو سره ناسته کړې مشوره یې کړې د هغوی لاسنیوي کړی دی او آینده هم دغه پروسه روانه ده انشاءالله ولسونه د مشران نه هېروي ولسونو ته هر وخت رسېدګي کوي نو د ولسونو جذبات به هم تاسو لیدلی مورال به هم تاسو لیدلی انشاءالله العزیز او تاسو ورسره غږېدلی یاست لیدلی هم استئ نو ولسونه داسې وو ما تېر وخت کې دا خبره کړې د ناړۍ ولسونه خصوصا بیا عموما د افغانستان ولسونه تاسو معلوم دي یو باعزته غیور ملت دی د خپل هېواد د خپل د نظام ساتنه کوي انشاءالله العزیز موږ سره څنګ په څنګ دا خلک ولاړ دي هر رقم همکاري موږ سره کړې ده انشاءالله العزیز د نظام تر څنګ د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمن لیدونکو او ګرانو اوریدونکو تاسې په ناړۍ ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځي رژیم لخوا د عامو او ملکي او بې دفاع خلکو په کورونو د توپونو د لګېدو او نورو پیښو په تړاو د دغه ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو او مسؤلینو څرګندونې واورېدې ناړۍ ولسوالۍ ته زموږ سفر همدومره و په دې هیله در سره مخه کوو چې پاکستان پر افغانستان له خپل تیری او ظلم لاس واخلي او زموږ هېوادوال نور په مرمیو شهیدان او ټپیان نشي محمد ناصر ملنځي او زما همکار شوکت اعتمادي ته مخه ورکړئ هر چیرې چې یاستئ په رب تعالی مو سپارو خوشحاله او نیکمرغه اوسئ